السلام علیکم ډیر ویورز. په تیر لیکچر کې مونږه په انګلیش الفابet او لیټرز باندې خبره کړې وه چې انګلیش الفابet په 26 لیټرز باندې مشتمل دي او دغه 26 لیټرز د انګلیش لینګویج د لیکلو لپاره استعمالیږي. دې ویډیو کې به مونږه انګلیش لیټرز د پروننسیشن په بنیاد باندې په دوه ګروپونو کې تقسیمو. یو ګروپ ته واول وایي او بل ګروپ ته کانسوننت وایي. واولز هغه لیټرز ته وایي د کوم پروننسیشن کې چې ټانګ، ټیت او لپس د یو بل سره نه لګي. Those letters which are pronounced without contact of tongue, teeth or lips. هغه لیټرز د کوم په پروننسیشن کې چې ژبه، غاښونه او شونډې د یو بل سره نه لګي، لکه مثلا A, E, I, O, U. نو که دې پنځو لیټرز ته موږ وګورو، د دې په پروننسیشن کې ژبه، غاښونه او شونډې د یو بل سره نه لګي، نو دې پنځو لیټرز ته په انګلیش لینګویج کې واولز وایي. Consonant. All letters other than vowel are called consonant. د واول نه بقایا چې څومره هم لیټرز دي هغې ته کانسوننت وایي. نو انګلیش لینګویج کې 26 لیټرز دي. 26 نه چې 5 واول موږ لر کړو نو څو پاتې شو 21. نو 21 لیټرز موږ سره کانسوننت دي. د دې کانسوننت په پروننسیشن کې څه نه څه ژبه، غاښونه او شونډې د یو بل سره لګي، لکه مثلا بی. نو که بی پروننسیشن ته موږ وګورو، د بی په پروننسیشن کې شونډې د یو بل سره ښه مضبوطې لګي. بی دغه شان سی. د سی پروننسیشن ته موږ وګورو نو ژبه هم د غاښونو سره لګي او غاښونه هم د یو بل سره لګي. دا ټول څومره چې هم کانسوننت دي د دې په پروننسیشن کې به خامخا ژبه، شونډې او غاښونه د یو بل سره څه نه څه لګي. دا یو پوینټ ډیر زیات اهم دی، دا ځان سره نوٹ کړئ چې د واول نه بغیر موږ یو لفظ هم نشي لیکلی او په هر لفظ کې به کم از کم یو واول خامخا وي. We cannot write even a single word without vowel. Every word at least must have a vowel. که موږ وګورو وی یو ورډ دی په دې کې ای واول دی، کین یو ورډ دی په دې کې ای واول دی، رایټ کې آی یا ای واول دی، په ایون کې ای واول دی. چې کوم لفظ ته هم ګورې په هغې کې به تا ته یو واول خامخا په نظر راځي، ځکه چې د واول نه بغیر موږ یو لفظ هم نشو جوړولی.